احمد په لوی افغانستان کې ننګرهار ولایت کې د کاما ولسوالۍ د کونړ د سیند په غاړه ناسو په خپل وطن چرته د سیند په غاړه خواږه یاران سکڼې ماښام راکا راسره ډېر قدرمن ملګري دي، ډېر خواږه ملګري دي، ډېر درانه ملګري دي او په تیره د کاوې نه مو بالکل لکه ځان خلاص نه کړو چې چېرته ځو نو شفیق جانه کاوه ده او موږ نو که ستاسو خوښئ راشد خان راشد ته به یو زمزمه ډالۍ کړو. راشده موږ ته ډېر زیات مس کوو، ته موږ سره نه یې، اگر چې نور را سره هر څه صرف ستا کمی نو جعفر صاحب ستاسو په اجازت باندې یو کلام دی ډاکټر صاحب تاسو ته ډالۍ وي. په واهم کې ژوندون دی په شکونو کې دې ګیر کړم، په واهم کې ژوندون دی په شکونو کې دې ګیر کړم، دا څه په ګناهونو ثوابونو کې دې ګیر کړم، دا څه په ګناهونو ثوابونو کې دې ګیر کړم. د دې جنت وطن قصه دې یو ځلې ونه کړه، د دې جنت وطن قصه دې یو ځلې ونه کړه، بس تش په جنتونو دوزخونو کې دې ګیر کړم، بس تش په جنتونو دوزخونو کې دې ګیر کړم، دا څه په ګناهونو ثوابونو کې دې ګیر کړم. سحر څلور ماښام پنځه دا هورې دا غلمان دي، سحر څلور ماښام پنځه دا هورې دا غلمان دي، میرات شي حسابونو کتابونو کې دې ګیر کړم، میرات شي حسابونو کتابونو کې دې ګیر کړم، دا څه په ګناهونو ثوابونو کې دې ګیر کړم. مختره جی چې نړۍ لګیا د پولې ختموي ورغاړي وځي، نړۍ لګیا د پولې ختموي ورغاړي وځي، میرات شي زه افغان په سرحدونو کې دې ګیر کړم، میرات شي زه افغان په سرحدونو کې دې ګیر کړم، دا څه په ګناهونو ثوابونو کې دې ګیر کړم، په واهم کې ژوندون دی په شکونو کې دې ګیر کړم، دا څه په ګناهونو ثوابونو کې دې ګیر کړم. خوشحاله اوسئ قدرمنو، تاسو راته هم آباد اوسئ. یقینا چې د خپل وطن د خپلواکۍ ازادې هواګانې بیا په هغې کې خپل شعر ویل دا د دې وطن ښکلا ده، دا د دې وطن مینه ده، زمونږ تخلیق آزاد دی، زمونږ سوچ آزاد دی. وخت تر وخته به دغسې ویډیوګانې بیا هم راځي، تر کابله به ځو، دغه ښکلاګانې به تاسو سره شریکوو، تر هغې پورې ښاد آباد او بریالي اوسئ.